اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الزکات کتاب ثابت دی په بیان کې د زکات بیان درته کې لا تجب نو واجبېږي د زکات الا خو بیا واجبېږي علی الحر پر حر باندې مکلف چې مکلف یعنی عاقل وي بالغ وي مسلمان وي پر کافر باندې نسته مالک چې مالک وي ملکن تامن د ملک تام لنصاب د پاره د نصاب نامن زیاتېدونکی وي او هو دا چې دی اما بثمانیه یا په ثمنی شي سره یعنی په پیسو سره وي او سومي یا په سریدونکي شي باندې وي لکه پسونه غوایي وشان دغه شیان او بنیت یا په نیت سره التجارت د تجارت وي دا شیان را روان کړي چې په هغه خپل زکات نه خو په نیت د تجارت باندې تجارت پر کوي بیا په هغه کې زکات سته مع حول سره د تیرېدو د کال فاضل زیات عن حاجه الاصليه د حاجت اصلي سره د حاجت اصلي څخه دا شیان زیات وي وعن دین د پور سره زیات وي دونه پور پر چا باندې لاس لکه د نقد لري لاس لکه پور پر باندې وي نو پر دې باندې زکات نسته ولې دا در پور نه دي زیات او کچیر در پور زیات ولې بیرته دغه کم زیات پیسې چې د نصاب اندازه جوړېدل بیا پر دې باندې بیا زکات سه مطالبا طلب کوونکی من عبد د مریض پر دې باندې فلا تجب نو واجب زکات علی مکاتب پر مکاتب مری باندې سړی مکاتب مریان لري پر دې باندې زکات نسته ولا فی مال نه په مال کې بعد ورسته وصول د وسیلېدو الیه ودته پر هغه مال کې چې د مال دی سوځل مال دی په خبر نه دی چې جموړ دی په زور یا په غلا یا په ډاکای جموړ دی خو بیا د ورسېد یو کال او 15 کال جموړی ولو دغه 15 د تیرو کلو زکات پر د باندې نسته دی ایامین د پاره د ورځو کان چې وی زمارن غائب و د کمفقود لکه ورکسوي مال و مجهود یا هغه مال ول چې څوک پر انکار ول چې ستاګه سر پر ما باندې نه دي دا رقم مال ولو نو پر دغه مال کې چې هر څوک وخت پر تیر سوی دی بیا ورسته د لاس تورل د تیر وخت زکات پر د باندې نسته لا حجت چې حجت نوي دلیل نوي له دلر له علیه پراغه باندې وماخوذ المصادرتن هغه په زور سره خپل سوی مال و شرط شرطي نیت و نیت په دغه زکات کې نیت شرطي وخت الاداء په وخت کې د ادا کول چې نیت به د سر په زړه کې ور سره وي چې دا مال زور کوم په زکات کې او العزل یا په وخت کې د جلا کول چې پیسې را جلا کوي اوله پلا دغه پیسې د مطلب لک روپۍ د لک روپۍ د زکات په د نیت باندې جلا کوي الا خو بیان انده تصدق چورکی بالکل په ټول مال سره کچیر ټول مال په خیرات کې په صدقه ورکې خیرات یې بیا زکات د غاړي سوا وشتي فصل ثابت په بیان کې وتجب واجبېږي په کل 5 پارو 5 کې من الابل د وشانو سره شاتن پس په 5 وشانو کې یو پس زکات ثم ورسته په 25 په 25 وشانو کې بیا بنت مخازن د یو کال والا وشتي او په 36 په شپږ دیر وشانو کې بنت لبون د 2 کال والا وشتي او په 46 په شپږ سلويشتو کې حقه د 2 کال والا وشتي او په 61 په یو شپېتو کې جزعه د څلور کال والا وشته ویل کیږي وفي 76 په شپږ او یو دانو کې بنت علبون 2 دانې بنت علبون دي بنت علبون هغه ته ویل کیږي چې د 2 کال والا وي 2 دانې به ورکي وفي 91 په یو نیوي کې حقتانی 2 دانې حقې دي چې د 2 کال والا دي الى 120 د یو سل شلو دانو پورې ثم ورسته په کل 5 پارو 5 کې شاتون پسدي وفي 25 په 25 دانو کې بنت مخازن یو بنت مخاز دي د یو کال والا وفي 150 په یو نیم سلو دانو کې 3 حقاق 3 دانې د 2 کال والا دي ثم ورسته تستعني پورا ګرځي به الفريضه فرض کال اولاف لکه په اول کې فيزاد ذاتيږي په کل 46 په هر شپږ سلويشتو کې الام 50 در 50 پورې حقیقتا یو حق هر پلاچ د شپږ سلويشت بیا در 50 پورې رسیږي په دا کې یو حق به ورزياتي حکایه یعنی د 2 کال والا او شبور زیاتی فصل ثابت په بیان کې ويجب واجبېږي په 30 په دیر شو کې بقرن غویان یعنی په دیر شو غویانو کې تبيع او تبيعه یا نر کښنه غوی دی یو کال دا او یا کښنه سخندره دی یو کال دا دغه په دیر شو غویانو کې زکات ورکي او په 40 په سلويشتو کې مسن یو مسن دی مسن د 2 کال والا غوی ته ویل کیږي او مسینه یا د 2 کال والا غواده وفيها په دې کې زاده چې زیات سي یجب واجبېږي ل 60 د شپېتو پورې ثم ورسته په کل 30 په هر دیر شو کې تبيع یو تبيع دی یعنی د 1 کال والا دی او په کل 40 په هر سلويشتو کې مسینه یو دانه د 2 کال والا دی یعنی د 2 کال والا په سلويشتو باندې ورکی پر دې شو باندې به یو دانه د 1 کال والا غوی ورکی یا غوا
فصل ثابت دی په بیان کې په 40 په 40 کې مضان د پسو او معزن یا د بزو یعنی یا د مړی پسو یا د بزی پسو شاتون یو دانه پس دی و په 121 په یو سلو یو دانو کې شاتان دوه پسونه دي و په 201 په 201 دانه کې 3 شیاهن درې پسونه دي و په 400 او په 400 دانو کې 4 دانې پسونه دي ثم ورسته په كل 100 په هر سلو کې شاتون یو دانه پس دي ګوره پس بزا او میږ یعنی کبزاوی کمیږي ویزاوی کمړی وي د دواړو دغه یو رقم زکات اندازه ده اول اندازه چې د 40 دانې دي فصل ثابت دی په بیان کې و فی کل فرس فهر آس کې من الاناث یعنی د نور شذ او المختلطه یا سره ګډ وډ ویناث شذ ته ویل کیږي او المختلطه یا سره ګډ وډ دینار یو دینار دی او ربع عشر یا څلرمه حصہ د عشر څلرمه حصہ دی ته ویل کیږي یعنی یو شی راواخه لس حصہ د لسمه حصہ دا یو دانه د دې لس سره واخه دا بیا څلور حصہ دغه څلرمه حصہ بیا اندازه سو قیمت یا د قیمت دی نصاب اند نصاب ولا تجب نواجبیج الا واجبیج په صائمه په ګرځیدون کې په سریدون کې ای معنا د المکتفیه چې کفایت کوي بالرعي په پول سره په اکثر الحول په زیات کال کې یعنی په زیات کال کې دی په خپل خله باندې ګرځي پر سارا باندې په خپل خله باندې خوراک کوي ولا فی صغار نست زکات په کشنیانو کې الا تبعا للكبار کچیر غټان ور سره ولا بیا زکات کسته یوازې په کشنیانو کې په کشنی پسو یا پکشنی غویانو یا پکشنی وریانو په دې شیانو کې پکشنی آسانو کې په دې کې وای زکات نشته و په کل و په ما په هغه کې یعمل چې عمل کیږي په دې کې زکات نشته چې څوک کارونه پکې د کور د پاره درولي بټ پر اوړي یا بل کار پکې په دې کې زکات نشته ول واجب او واجب چې دی الوسط و میانه دی میانه به ورکی په لم یوجد کنه کې پیدا یا خذوات العامل عامل هغه څوک چې زکات اخی الادنا کمزوري دانه دی واخی مع فضل سره د زیاتوب زیات پیسې دیم چې واخی کمزوري دانه دی واخی او الاعلى یا د شغټ زورور دانه جواخي يرد ورد کې الفاظ زیات پیسې دی ورکی اشه زورور دانه جن راواخي دغه بس اندازه دغه ترتیب دی صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين